د یونان په لرغونو افسانو کې د تایریسیاس په نوم یو ړوند پیغمبر وکاله په ښځې بدل شو. یوه ورځ د یونان د خدایانو هر یو زیوس او هیرا ترمنځ په دې مباحثه شوه چې د ښځو شهوات زیات دی که د نرانو. د دوی د مباحثې اصلي موضوع دا وه چې یا نران له سیکس څخه ډېر خوند اخلي که ښځې. دوی دواړو د دې مسئلې د حل لپاره تایریسیاس ته رجوع وکړه، ځکه چې تایریسیاس پیغمبر هم سړی و او هم یوه کاله د ښځې په فطرت کې تیر کړی و. د تایریسیاس ځواب داسې و که شهوت یا د سیکس خوند په 10 برخو وویشو نو یو برخه سړي او 9 نورې ښځې ته رسیږي. د یوناني افسانو دا خبرې د عربي ژبې ادبیاتو ته راغلې او تر دې پورې چې په احادیثو کې راښکاره شوې چې سني او شیعه دواړو مذاهبو کې خوله پر خوله کیږي. د اندلس مالکي عالم عبدالمالک ابن حبیب نبی علیه السلام ته یو حدیث منسوبي او وی چې الله تعالی د شهوت 10 برخې خلق کړي او بیا یې 9 برخې په ښځه او یو برخه په نرانو کې واچوله. علی ابن ابي طالب څخه په روایت شوي یو حدیث کې راځي چې خدای د شهوت 10 برخې پیدا کړي بیا یې 9 په ښځو او یو برخه په نرانو کې واچوله. بیا خدای ښځو ته د دوی د شهوت د کنټرولولو په پار حیا ورکړه. که چیرې خدای ښځو ته حیا نه وای ورکړی نو هر سړي پسې به 9 ښځې روانې وي. په الکافي کې د واده په باب یو جلا بحث دی. په هغه کې له امام جعفر صادق څخه روایت کوي چې وایي خدای ښځو ته د نرانو په پرتله 10 یا 12 چنده شهوت ورکړی او بیا یې د 10 او 12 نرانو په اندازه صبر هم ورکړی. په هر حال صبر او یا حیا دواړه هغه ځواکونه دي چې خدای ښځو ته د خپلو خواهشونو د کنټرولولو لپاره ورکړی. د 4 هجري پیړۍ سني شیخ الحدیث الفرایتی په خپل کتاب اختلال القلوب کې دا نسبت نور هم زیات کړی او ویلی دی چې ښځو ته خدای د نرانو په نسبت 9 چنده زیات شهوات ورکړي خو دوی په حیا باندې سینګار شوي دي او د خپلو خواهشاتو پر وړاندې په خپل عفت درېږي او خپل امانتونه یوازې د خپلو میړونو لپاره ساتي. الطبراني چې په 380 هجري کال کې مړ شوی د داسې حدیثونو په راټولولو مشهور دی چې بل هیڅ ځای کې نه دی لیدل شوي. د پیغمبر ته په منسوب شوي یو حدیث کې وایي چې نبی علیه السلام فرمایلی ما ته خدای د 40 نرانو جنسي طاقت راکړی او هر مؤمن ته د 10 نرانو جنسي قوت ورکړی. شهوات په 10 برخو ویشل شوی، 9 برخې ښځو او یو برخه نرانو ته ورکړل شوي. که خدای ښځو ته حیا نه وای ورکړي نو هر سړي پسې به 9 شهواني ښځې روانې وي. په لرغونو فارسي متنونو کې د بنیاندوخت په نوم یو ښځینه کرکټر شته چې هوښیاره ښځه او په سیکس کې ډېره ماهره وه. خلک به دې ته راتلل او د سیکس په اړه به یې ترې پوښتنې کولې. یو ځل ترې پوښتنه وشوه چې ولې ښځې له خپلو میړونو څخه زیات نورو نرانو سره د سیکس کولو لیوالتیا لري. د دې ځواب له هغه حدیث سره ډېر مشابه و چې وایي سړي یو ښځې 9 چنده شهوت لري خو بنیاندوخت د دې خبرې زردشتي ورژن داسې بیانوي دا د مخلوقاتو لپاره د شهوات د خالق پلان دی تر څو په دې ذریعه په ځمکه کې د انسانانو نسل زیات شي. که چیرې ښځو دومره زیات شهوات نه درلود نو ځمکه کې دومره انسانان نه پیدا کېدل. بنیاندوخت خپلو خبرو ته دوام ورکوي او وایي چې شهوت 11 برخې لري. په دې کې 10 برخې انسانانو او یو برخه حیواناتو پورې اړه لري. بیا دا 10 برخې هم ویشل شوي دي، په دې کې 9 برخې ښځو ته او یو برخه نرانو ته ورکړل شوه. بنیاندوخت د خپلې خبرې د صحیح ثابتولو او محکمولو لپاره یوه کیسه کوي. هغه وایي یو سړي خپله ښځه قاضي ته راوستله او د دې لپاره چې ورڅخه بیل شي قاضي ته یې ویل چې ښځه مې لیونۍ ده. قاضي له سړي څخه وپوښتل چې څنګه لیونۍ ده. سړي ځواب ورکړ کله چې زه له دې ښځې سره کوروالی کوم داسې بېهوشه کېږي چې زه ګمان کوم چې مړه شوه. قاضي سړي ته ویل چې ته د دې ښځې لیاقت نه لري او دواړه یې سره بیل کړل. دا ځکه چې هغه ښځه چې د یو سړي له کوروالي څخه دومره خوند اخلي چې هغه بېهوشه کېږي یوه ځانګړې ښځه ده چې په 1000 ښځو کې یوه دانه پیدا کېږي. د ښځو د شهوت په اساس د یوې ښځې جنسي غریزه په اسانۍ سره نه سړېږي، نو که چیرې یو ښځه له سیکس څخه دومره خوند اخلي چې له ډېر خونده بېهوشه کېږي نو داسې ښځه د ساتلو ښځه وي. بنیاندوخت د ښځې د شهوت په اړه نورې ډېرې خبرې هم کوي. هغه وایي د ښځو لپاره سیکس او جنسي خوند ډېر مقدس او پاک دی. دا ځکه کله چې خدای ښځې پیدا کولې ترې وی پوښتل چې ابدي ژوند غواړئ که سیکس. ښځو سیکس انتخاب کړ نو ځکه موږ له سیکس څخه د نرانو په پرتله ډېر خوند اخلو. بنیاندوخت له نرانو سره د سیکس د خوند په پرتله یو مثال ورکوي او وایي که چېرته په شاتو کې ګوته کتکئ او بیا یې وڅټئ نو د شاتو مزه خوله احساسوي ګوته نه. یو بل مثال داسې ورکوي چې که غوږ دې خارښتو کي او ته پکې یو ډکې ووهي نو ډکې خوند نه اخلي بلکې خوند غوږ اخلي. دا و د ښځو د شهوت په اړه زموږ د نن ورځې ویډیو. که له دې ویډیو څخه مو خوند اخیستی وي او د نورو همداسې ویډیوګانو په لټه یاست نو زموږ ادرس مه هېروئ. غدخود چینل سبسکرایب کړئ او د زنګولې نښان هم ووایئ. دلته به تاسو د سیکس په اړه په ډېرو داسې خبرو پوه شئ چې تر دا مهاله مو نه دي اورېدلي.